بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو سبمندو کلیوالو پښتنو زه خپل طرف نه زما ځای ته په راتګ باندې ستاسو د دومره خوندور پروګرام زه تاسو ته د زړه له مینه هرکلی وایم او دا صاحب بخاري صاحب باندې د تاسو د دوی په یاد کې د دوی په هلو ځلو باندې د دې لپاره چې تاسو دا څومره خوندور پروګرام جوړ کړی دی او څومره په ګڼ شمار کې زموږ د ادب ملګري د پښتو ژبې لپاره چې تاسو کوم قربانۍ دي او کوم غړي دي هغه راجمع شوي دي زه د دغه پروګرام په حواله سره تاسو له مبارکي درکوم او تاسو له ډېره راګیرنه درکوم یو ځل بیا تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او زه خپل هم تاسو سره ناست یم او ډېر زیات د ادب د پښتو ادب او د ژبې لپاره چې کوم ملګري دغه خپل کار کوي او راته قربانۍ ورکوي نو بېشکه چې څنګه په تېرو وختونو کې هم تاسو سره زموږ ملاقاتونه شوي دي په مختلفو پروګرامونو کې خو رښتیا خبره دا ده چې د پښتو ژبې لپاره دا دومره ستاسو دا دومره جذبه او زه به دومره ووایم چې کله مونږ د یو ژبې یا د یو ادب خبره کوو نو بېشکه د هغې په شا باندې یو قابلیت یو غور یو فکر او یو سوچ پروت وي نو بېشکه چې دا زموږ ملګري نن کوم راغونډ شوي دي نو دا زموږ د پښتو ژبې لپاره د یو قابلیت د پښتو ژبې لپاره د شناخت یو ذریعه ګڼلی شي نو زه ډېره زیاته ستاسو په دې سلسله کې شکریا ادا کوم ستاسو د پښتو ژبې لپاره او بیا هغه مشران چې کوم د ادب لپاره هغوی خپل عمرونه تېر کړي دي او کوم خدمات دي او هغوی له تاسو یو ډاډ ورکوي نو زه تاسو سره په دې ډاډ کې برابر شریک یم تاسو ډېره زیاته مننه